د 5 کالو راهیسې په مین یم په سر مې شل جنګونه وکړل پرون خبر شوم چې هغه تر اوسه په ما خبره هم نه ده یار ملګرو ټیک ټاک بند شو او ډېر خلک ماته اس ام اس کوي په فیسبوک په مسنجر په واتس اپ په انسټاګرام باندې او ټول دا تاسو کې چې د ټیک ټاک ولې بند شو په سوا ځبانه سم مسله او څه خبره وا هر سړی لګیای نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې دا ټیک ټاک زما د پلار او دا زما د نیکو دینه مال کروڑونه روپۍ راتللې تاسو خو موږ نه چوديږي یوسف دغه پبجی کې مودا ویلي دا پبجی چې څوک کوي هغه جنازه وای نه کیږي ما د سپیانو تواشي کوشي عمله خرپسته ورته د سپیانو تواشي نه پخانه مې او نه خاني غواړم کوټای زمام خوش دی مونته موږ کوټه پخو په افغانستان کې د پزې پرې کوو تا د پزې سره پخ کړی دی हेलो आओ गदल तनास से खबर सर के دا वाला खबर सरो का روان چرته ماسنا کا زما خودکشی کوم اور خودکشي کې کوم ځای کې خودکشي کې دا ریل ګاډي د پاسا یا لکه خلک د ریل ګاډي د لاندې خودکشي کې او ته د پاسه پکې نو لاندې ته خلک خوږیږي کنه یار په ټیک ټاک کې غسلو موشن پارت راغلی ډېر ښه ښکلی دی راځه چې هغه خو وکړو که نه راځه چې وکړو راځه د الله کال جو چې نه خانه ده نه لیدلې هلته چې ویښته مېښته لږ سیټ کړو استاد زما د الله هم دیدار غونډه کې جوړ کړه ښه راځه کېنه کېنه استاد څادر دې لر کا کېنه پیمي دا سړی ما چې لیدلی دی خو ته یې که نه څوک دي حزیمه څنګه دی ولا ما ښه دی my god بمسافرة الله دې خلا وطن ترا ولا مينا ژوند مه کوئ د نړۍ تر ټولو خفه خلک هغه څوک دي چې د نورو خبرې ورته زیاتې مهمې دي څوک چې سره پسې وایي ما بخلي څوک چې سره پسې وایي ما بخلي سپي غپېږي څوک تېرېږي چې په لار لکه د مار جانانا तुम रख के फिर मैं तुर माताम तेरा जरा जरा जलाले कट पबाम तेरा जरा जरा जलाले